دوستانو، شاکر سنګري یم. دا وخت زموږ سره د سکایپ د لارې مفتي محمد مسلم عجز صاحب میلمه دی. راځو د ده څخه پوښتنه کوو. مفتي صاحب، که دا راته ووایي ډېر خلک په دا نوي کال کې خوشحالیانې لمانځي، نوي کال ته ښه راغلاست وایي، په دې اړه که ته کتونکو ته څه پیغام زموږ سره شریک کړي او کتونکو ته یې واضح کړي؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد. ډیره مننه ګران محترم شاکر سنګري صاحب، ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. ستا د پوښتنې په جواب کې باید ووایم محترم شاکر سنګري صاحب چې د مسلمانانو نوی کال چې هغه قمریز کال ورته ویل کېږي، د محرم الحرام څخه اولنۍ میاشته شروع کېږي. مسلمان مکلف دی په دې باندې چې دی د قمریز کوم کال چې دی د هغه څخه دی ابتدا وکړي، د کال شروع وکړي د کال. بیا دا کوم چې اوس 2025 کال ختم سو او 2026 کال شروع سو، دا اسلامي کال نه دی. نه په دې کال باندې چې دا کوم یو کال زی بل کال رانوي کیږي، د مسلمانانو دپاره په شریعت کې بالکل دا اجازه نسته چې دی دغه ورځ ولمانځي. مسلمانان نن دومره غافله دي چې په خپل تاریخ باندې هم خبر نه دي. دا د عیسایانو او د وخت د کافرانو څخه یو ایجاد سوی عمل دی. د مسلمان دپاره دوې ورځې دي چې هغه به دی لمانځي، چې هغه د اختر د کشني اختر ورځ ول یا د لوی اختر ورځ ول. پیغمبر علیه صلات وسلام په صحیح حدیث سره دغه ورځو کې خوشحالي پکار. حتی زموږ فقهاو دا هم لیکلي دي، لکه علامه ابن عابدین شامی یا دغه رقم فتاوا لنګیري، همدارنګه مجموع الانهر، هغه لیکلي دي وایي که چیرې د کفارو یو خوشحالي د هغه د تعظیم په خاطر باندې انسان ورسي د دې سره شرکت وکړي، انسان په دې عمل سره و کفر ته اوړي. دومره خطرناکه مسله ده او مسلمانان غافله دي. جشنونه مناوي، ورځې لمانځي، په دې قسمه خرافات کوي. خاص کر بیا هغه خلک، هغه هیوادوال چې د افغانستان څخه بهر وي یا د پاکستان څخه بهر وي، هلته مغربي هیوادونه یي، نو عیسویانو خپله خوشحالي جوړه کړې دي، هلته شرکت کوي. ډېر د تعصب ځای دی، ډېر د افسوس ځای دی. مسلمان باید په خپل ګریوان کې وګوري چې دی جشن پر چیش باندې مناوي. مسلمان و کوم حالت ته رسېدلی دی چې دی جشن مناوي. هره ورځ زموږ خور، زموږ مور دا د کفارو در تسلط لاندې. فلسطین کې څه حالات دي، په غزه کې څه حالات دي، زموږ په مسلم سوسایټي کې کم حالات شروع دي، د مسلمانانو په خپل مابینځ کې کم حالات. پکار دا ده چې مسلمان په خپل ګریوان کې وګوري چې زما کم حمل دی، زه په څه خاطر باندې خوشحالي جوړه کړم. زما خور په تحفظ کې ده، زما مور په تحفظ کې ده. مسلمان پر عالمي سطح باندې خپل د حق دعوه کولی شي، قطعا یې نشي کولی. لهذا ډېر ملګري سته په دغه باندې نه یې خبر، په د اسلامي طریقه او غیر اسلامي طریقه باندې نه یې خبر، نه پوهېږي چې موږ کومه ورځ ولمانځو، کومه ورځ نه ولمانځو. نتیجه دا راوځي په یو غټه ګناه کې دی مبتلا سوی. ځکه قرآن کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. تفسیر مزاری لیکلي دي چې د دې یو ذکر کې ځان شاملول، د دې په خوشحالي کې ځان شاملول، د دې به هم دغه عذاب چې الله به ودې ته د جهنم عذاب و دغه انسانان ته ورکوي، کوم چې د کافرانو سره د دې په خوشحالي کې اصلاح اخلي او د دې سره خوشحالي لمانځي. په دې اساس و بنیاد باندې باید علماء کرام هم پر دې باندې خبره وکړي. د جمعو په خطبو کې باید دا خبره و عوامو ته روښانه کړي چې مسلمان باید خپل تاریخ وپیژني، خپل شرعي تاریخ وپیژني. نن مسلمان د دې څخه غافل دی. په فیسبوک کې وګورئ، فیسبوک کلاس کې د نوي کال مې مبارک، دا غیر شرعي طریقه ده. د دې څخه مسلمان باید اجتناب وکړي. ډېره مننه.